السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړئ. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې د واتساپ اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم. نو ملګرو له موږ سره ویډیو تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم زموږ ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که چیرې تاسې تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم په دا ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو اوس زه ویډیو شروع کوو. یوه ملګري پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړو. نو د هغه رقم ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړئ تاسو به سمپل یې راسئ په واتساپ باندې خپل واتساپ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ دا کوم درې اپشن ستاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم دلته تاسو سیټینګ ته راسئ. ملګرو کله چې تاسو سیټینګ ته رالاست د هغه رقم بیا ملګرو اکاونټس ته راسئ. ملګرو کله چې تاسو اکاونټس ته رالاست په اکاونټس باندې به کلیک وکړئ. د هغه رقم ملګرو ګوره دلته تاسو ته ډېر اپشنان درکو. ګوره ملګرو دلته تاسو پریویسي سو د هغه رقم سکیورټي سوه د هغه رقم ټو سټپ ویریفیکیشن سو او چینج نمبر سو ریکویسټ اکاونټ انفو سوه او د هغه رقم ډیلیټ مای اکاونټ سو. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې ډیلیټ مای اکاونټ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ملګرو دلته به تاسو د خپل اکاونټ نمبر ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. مثلا که طور پر زور کوم چې خپل نمبر مې ورکړئ. نو ملګرو دلته به تاسو خپل اکاونټ نمبر ورکړئ او دلته به تاسو خپله کنټري ور وښیاست. یعنې ملګرو تاسو په کوم ځای کې اوسئ هغه کنټري ور وښیاست. د هغه رقم ملګرو دلته ملګرو تاسو ډیلیټ مای اکاونټ وایي. کله چې ملګرو تاسو ډیلیټ مای اکاونټ وایي دلته دی له تاسو څخه یو ریزن پوښتنه کوي. نو دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. آی وانټ ټو چینج مای ډیوایس یعنې زه خپل موبایل بدلوم. آی وانټ ټو چینج مای فون نمبر زه خپل موبایل نمبر بدلوم او د هغه رقم آی ایم ډیلیټینګ مای اکاونټ ټیمپرري او د هغه رقم واتساپ از میسینګ ا پریکچر سو او د هغه رقم واتساپ از ناٹ ورکینګ ادر. نو ملګرو دلته تاسو یو پوښتنه ور وښیاست که چیرې نه ورکوئ بس د هغه رقم ساده یې پرېږدئ مسله نه ده. نو هغه ستاسو خوښه ده که مې ورکوله که مې نه ورکوله. نو دلته ملګرو که چیرې تاسو دا دواړې ډکولی ډکې به کړئ که مې نه ډکولې مې ډکوئ. د هغه رقم ملګرو تاسو سمپللی ساده خپل تاسو وینئ دا بټن دا سور بټن تاسو وینئ چې ډیلیټ مای اکاونټ. ملګرو کله چې تاسو په ډیلیټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به ختم سي. یعنې ستاسو اکاونټ به ختم سي. بیرته که بیا چېرته تاسو غواړئ چې په دغه نمبر باندې نوی اکاونټ جوړ کړئ تاسو یې کولی شئ چې جوړ یې کړئ. نو ملګرو اوس که زه څنګه ډیلیټ مای اکاونټ ووهمه د هغه رقم زما اکاونټ له موبایل څخه ووځي یعنې ډایرکټ په ډیلیټ سي. که چېرته بل اکاونټ بیرته په هغه نمبر باندې جوړ کړم بیا به زما په نمبر باندې نه یو ګروپ وي نه به یو بل کوم چټ چې ما له چا سره چټان کړي هغه به وي یو شی به هم نه وي. یعنې ته به دی کله نوی واتساپ سې جوړ کړې. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې خپل واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړئ نو هغه دلته تاسو خالي نور ګوره ملګرو ما تاسو ته ټوټل طریقه در ښولې ده. خالي ډیلیټ مای اکاونټ بټن غواړي. کله چې تاسو دغه وایي ټوټل اکاونټ به ډیلیټ سي. نو اوس په دا زما اکاونټ کې زما یعنې ټوټل پرسونل شیان پراته دي او د هغه کې زما ټول چټان دي. نو اوس که چېرته دا ډیلیټ کړم زما لپاره یو څه تکلیف بیا جوړېږي. نو اوس زه نه غواړم چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ تاسو به خالي په ډیلیټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ دا به په 100 کې 100% ډیلیټېږي. نو ملګرو زه نه غواړم چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړم ځکه په دې کې ډېر لازمي زما شیان پراته دي. نو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ اوس به تاسو خالي سمپل یو ساده ډیلیټ وای اکاونټ وایي اکاونټ به ټوټل له موبایل څخه ووځي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. او که چېرې تاسو د دغه ویډیو په باره کې یا د نورو ویډیوګانو په باره کې یوه پوښتنه لرئ نو موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو زه د هغه جواب تاسو ته درکړم. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.